अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खर अगलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولرئ। زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده دوستانو، کچيري ستاسي د کورونو LED بلپونه چې په 220 ولټ AC سپلای باندې کار او فعالیت اجرا کوي، د زیات ولټ او یا کم ولټ په صورت کې بار بار هیټ کیږي، ګرمیږي، خرابېږي او سوځي، او تاسې دوستانو د دې بلپونو د راوړو څخه په ټینشن کې وئ، نو دوستانو د خفګان او پریشانۍ خبره نه ده. په دې لنډ ویډیو کلیپ کې زه ستاسو سره یو داسې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام شریک کوم که چېرته دا تاسې په خپلو کورونو کې خپلو LED بلپونو ته چې په 220 AC سپلای باندې کار او فعالیت اجرا کوي دې ته نصب او کنیکشن کوي، نو انشاءالله زه تاسو ته په تضمین سره دا ویل غواړم که چېرته دا عملیات تاسې عملي کوي په خپلو کورونو کې خپلو LED بلپونو ته، نو د 3 څخه تر 5 کالو پورې تاسې کولی شئ د دغه LED بلپونو څخه استفاده وکړئ، او دا به دوستانو هیټ نشي، ګرم نشي، خراب به نشي، وبه نه سوځول شي. که هر څومره ستاسې د ولټیج د برق اندازه دا زیاتیږي یا کمیږي، او تاسې به دوستانو د دې سیستم او د دې کنیکشن څخه راضي اوسیږئ، نو دوستانو په دې رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر، لنډ او مهم معلومات شریک کړم سره د ډایګرام او او کنیکشن طریقې سره. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ، تر اخیره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو که چیرې ستاسې LED بلپونه چې په 220 ولټ AC سپلای باندې کار او فعالیت اجرا کوي بار بار خرابېږي او سوځي، نو دوستانو د دې د پروټیکشن حفاظت او ساتنې لپاره باید تاسې یو عدد رننګ کپسټر چې 2.5 دی، یعنی 2.5 یا دوستانو 3.5 یا 4 رننګ کپسټر دا به والی، او کله چې تاسې یو دانه بلپ لګوئ یا 2 لګوئ یا 3 لګوئ یا 6 لګوئ، نو دوستانو تاسې کولی شئ دا یو عدد کپسټر دې ته نصب او کنیکشن کوئ په سیریز ډول باندې، یعنې په مسلسله توګه تاسې کولی شئ خپلو LED بلپونو ته کپسټر نصب او کنیکشن کوئ او د خپلو LED بلپونو حفاظت او ساتنه وکړئ. د دوستانو راځو اول ډایګرام ته. لکه څنګه چې دوستانو تاسې په دې ډایګرام کې وینئ، یو عدد مایکرو کپسټر چې 2.5 دی، دا مونږ یو عدد LED بلب ته دا نصب کړی دی په مسلسله توګه. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې کولی شئ یو عدد، 2 عدد، 3 عدد، 4 عدد او داسې 6 عدد LED بلپونو ته په مسلسله توګه یو عدد کپسټر نصب او کنیکشن کوي د دې د پروټیکشن حفاظت او ساتنې لپاره. کله چې ولټ زیاتیږي یا کمیږي، نو په دې صورت کې کپسټر چې دی دا ولټ نورمال ساتي او برق باندې چې دی LED بلب باندې دوستانو دا زیات ولټ نه پرېږدي، نو د دې له امله بلب چې دی زر نه خرابېږي، زر نه ډیمیج کېږي، زر نه ګرمیږي او د منځه نه ځي. نو دوستانو داسې تاسې کولی شئ لکه څنګه چې تاسې په دې دویم ډایګرام کې وینئ چې مونږ یو عدد کپسټر 3 عدده بلپونو ته په مسلسله توګه نصب کړی دی. نو په دې طریقو سره دوستانو تاسې کولی شئ د خپلو LED بلپونو پروټیکشن حفاظت او ساتنه وکړئ او د لانګ ټایم لپاره، یعنې د ډېرو کلونو لپاره د دې څخه استفاده وکړئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د LED بلب د پروټیکشن حفاظت او ساتنې په رابطه وه. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر یې کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.